بسم الله الرحمن الرحیم. هوشمند د کوتمی څه شی دی او د هغې وړتیاوې څه دي؟ تصور وکړئ هره ورځ یوه حلقه په ګوته کول چې ستاسو ورځني فعالیت ثبتوي، ستاسو لپاره دروازې خلاصوي او حتی ستاسو د سهار کافي لپاره تادیه کوي. دا شیان کیدای شي د ساینسي افسانوي فلمونو په څیر ښکاري، مګر د سمارټ حلقو راتګ دې هر څه ته د واقعیت جامه ورکړې ده. د ورځني فعالیتونو له ثبتولو څخه تر پیسې ورکولو پورې د پرمختللو وسایلو د خپلو کوچنیو سنسرونو، چیپونو او مخابراتي تجهیزاتو سره ګوته کولو وړ نړۍ ته نوی ژوند ورکوي. که تاسو لیواله یاست چې دا کوچني وسایل څنګه کار کوي او د دوی د وړتیاوو څخه ځان خبر کړئ، نو موږ سره تر آخره دا ویډیو وګورئ. ستاسو پر ګوته کې د ګوته کولو وړ کوچنی کمپیوټر د دوی نسبتا عادي او ظاهري شکل برعکس سمارټ حلقې د سمارټ واچ په څیر هوشمنده او تازه تکنالوژیو څخه ډکې دي. د دغه تکنالوژۍ سنسرونه د زړه ضربان اندازه، د روغتیا شاخصونه، حرکت، د چاپیریال لټه او نور تعقیبوي. د دغه تکنالوژۍ بلوتوت او NPS په واسطه د موټر کرایه او د بیلونو تادیه کولای شو. د دغه تکنالوژۍ خورا کوچني د بیا چارج وړ بیټرۍ چې د یوې اونۍ څخه ډیر یې چارج دوام کوي. دا تکنالوژي چې یو عادي حلقه ده کیدای شي چې په یو پیاوړي میني کمپیوټر بدل شي. کلیدي ځانګرتیاوې لکه د سویس د اردو د چاقو په څیر سمارټ حلقې هرکاره دي. ځینې ځانګرتیاوې موږ دلته ستاسو ته بیان کوو. لومړی د روغتیا او فټنس تعقیب. سمارټ حلقې د یو شخص فزیکي فعالیت نظارت کولو وړتیا لري. د ډیری سنسرونو شتون دا ممکنه کوي چې حیاتي معلومات تعقیب کړي، لکه د زړه ضربان، د خوب نمونې او د فشار کچه. له تماس څخه پرته تادیات. پرته له دې چې ماشین لمس کړو کولای شو خپلې پیسې تادیه کړو. خبرتیاوې او اخطارونه. تاسو نور اړتیا نه لرئ خپل تلیفون په دوامداره توګه چک کړئ. هوشمنده ګوتمۍ به ستاسو ته د تلیفون برېښنالیکونه او نور خبرتیاوې به د اسانه او سپک لید سیګنالونو له لارې واستوي. په کور کې د هوشمنده آلاتو کنټرول. د دې هوشمنده ګوتمیو د شتون سره تاسو اړتیا نه لرئ په خپل کور کې د هرې یوې هوشمنده وسیلې کنټرول لپاره ګرځنده تلیفون ته ورسیږئ. تاسو کولی شئ یوازې د ګوتو په لمس کولو یا د خپلې ګوتې په حرکت کولو سره هوشمنده څراغ، لوډ سپیکر او نور مناسب وسایل کنټرول کړئ. د دې ارزښتناکو حلقو مثبت ټکي. ښکلا. دغه هوشمنده ګوتمۍ کولی شو د ښه ښکاره کولو لپاره هم استعمال کړو. د بیټرۍ اوږد ژوند. د دوی د کوچنۍ اندازه او ډیر وخت ځانګړې کارونې له امله سمارټ حلقې معمولا د نورو لوی استعمال وړ توکو په پرتله د بیټرۍ اوږد ژوند لري. ډیر ماډلونه کولی شي په یوه چارج کې له یوې اونۍ پورې کار وکړي. د حساس ډیټا ساتل. نور وسایل ممکن په ناڅاپي ډول حساس معلومات افشا کړي، مګر دا حلقې د سکرین او لوډ سپیکر نشتوالي له امله د مهمې ډیټا ساتلو کې خورا بریالي دي. په اسانه شکل کولی شو په ګوته یې کړو. د دغه تکنالوژۍ نیمګړتیاوې. د ډیری ښه والي سره دا هم اړینه ده چې د دې تکنالوژۍ نیمګړتیاوې په نښه کړو. کوچنی سکرین یا د هغې هم نشتوالی. که څه هم موږ دا خاصیت د یو مثبت ټکي په توګه یاد کړ، مګر په دې کوچني وسایلو کې د کارونې وړ سکرین نصب کول اسانه نه دي. که ناممکن نه وي، د پایلې په توګه کارکوونکي مجبور دي چې د حلقې سره وصل شوي وسایل وکاروي تر څو لا زیاته معلومات ته لاسرسی ومومي او تنظیمات وکړي. د ذخیره کولو او پروسس کولو محدود ظرفیت. په کوچني کولو باندې د ټینګار له امله سمارټ حلقې د ذخیره کولو او د پروسس کولو محدود ظرفیت لري. دوی د معلوماتو ذخیره کولو او د پروسس کولو ډیرو پیچلیو دندې ترسره کولو لپاره په وصل شوي وسیلو پورې اړه لري. لوړ لګښتونه.
دا اسانه او ارزانه نه ده چې ټولې ذکر شوې دندې په کوچنۍ حلقه کې پیټ کړو. که چېرته بله داسې تکنالوژي راشي چې له دې هم هوښمنده وي، بیا به دا د دې تکنالوژۍ لګښت ډېر زیات تمام شي. د دې تکنالوژۍ ځینې تخنیکي مشخصات: د بیټرۍ ژوند یې تر 7 ورځو پورې دی. وزن یې له 4 څخه تر 6 ګرامو پورې رسېږي. اندازه کول له 6 څخه تر 13 پورې. رنګونه موږ په سپین رنګ کې هم لرو، په تور رنګ کې هم، په د سرو زرو په رنګ کې هم لرو او همدارنګه او کولی شو دغه موږ په انډراید 8.0 څخه لوړ انډراید کې موږ له دې څخه استفاده وکړو. د خپرولو په وخت کې قیمت په تخمیني ډول $299 اټکل شوی دی.